یو کار کوه الله خوشحاله کا. نو د خوشحالۍ کنجانې بیا چا سره دي؟ الله سره. دا به خدای چې خفه کړي. حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک په سره ستړي مشي وکړل. نو چې په خیرالۍ ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت ودي دی کې غوټې وې غوټې. چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي. نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی سعد دا څه دي؟ او ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم. مثلا زه به ده ویم چاري پې راکاږم سسکوره پې وم رمبي باندې پې ګوټ کوم. وی د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم ځکه مې د الله سختې غوټې دي. قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېښتل اوچت یې کړل او ښکل یې کړل ورته وي دا لاسونه به جنت ته دي. نو کوه که نه ځان له تجارت بیبي له نفقه وګټه بچوله وګټه نیت دا وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا دویم نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم دا ردي به په دې بل کې سینګ وباسم. دا نیت مه کوه که نه. نیت دا هر انسان په دنیا کې په پریشانو مسایلو کې ګیر دی او هر انسان د دې سوچ کې پروت دی که دعا کوي نو وایي خدای پریشانی که بل ته م وایي نو یا الله پریشانی مې ده. چا ته د مال پریشانی ده چا سره نشته پریشانه دی چا سره شته پریشانه دی د چا بچی نشته پریشانه دی او د چا بچی شته په هغې کې پریشانه دی د چا ځمکه کور نشته پریشانه دی او د چا ځمکه ده او کور یې دی هغې کې پریشانه دی. دا ولې دا خلک پریشانۍ کې پراته دي او ټول ژوند په دې پریشانۍ کې تیر شو. سار نه ماښام ماسخوتنه پورې دغه پریشانی او بیا چې د شپې وده شي نو په ګولو وده کېږي وی خوب نه راځي. دا د دې یو څو وجې دي زما ورو. نو نن درته زه یو 4 څیزونه ښیم او وجې به هم درته وښیم او د هغې علاج به هم درته وښیم. 4 څیزونه که دا 4 کاره مونږ تاسو کړل نو انشاءالله چې اس قسمه پریشانی به مونږ او تاسو ته نه به د مال پریشانی وي نه به د بچو وي نه به د ښځې وي نه به د مور او پلار وي نه به د ګاونډي وي نه به د مرض وي او نه به بل تکلیف وي. ازمایش کرام شي بیماری او تکلیف خو ته به هغې کې مطمئن خوشحاله به فریادونه به نه کوې. لومبې دا دی چې مونږ سهار وختي پاسو نو هر انسان د ګناه په سوچ کې پاسي د الله د رضا سوچ هېڅوک هم نه کوي. یو دکاندار دی دې کې خم شته ګورې ټول نه یادوم یو دکاندار دی هغه چې سهار وختي پاسي نو په دې سوچ پاسي چې نن به زه څونه پیسې وګټم او د بل مسلمان جیب به زه څنګه ووام. زه به څنګه دا 2 نمبر او 3 نمبر سیز د 1 نمبر په سیز خرڅ کړم. دا ګډې والا شی به زه د سوچه سوتره په شي څنګه خرڅ کړم. دا شی به زه کمزورې په ښه څنګه خرڅ کړم. دا دوکه او ټګي چې زه په دې سودا کې کوم د دې انسان نه به څنګه پټه کړم چې دې پې پې نه شي او زه یې خرڅه کړم او زه به دا خراب مال د ښه سره څنګه یو ځای کړم چې دا وباسم او پیسې څنګه وګټم. دی به څنګه خدای خوشحاله کړي. ته چې د خدای بنده خفه کې او د خدای د بنده جیب وی او د الله بنده ذلیله کې او رسوا کې نو الله به تا څنګه خوشحاله کړي. ګوره لږ سوچ او عقل او فکر پکار دی. یو زمیندار دی چې سهار وختي پټي ته ځي دی په دې سوچ ځي چې زه نن وختي لاړ شم او بخور کوم چې پردی او به زه څنګه ووام او که دی یوې کوي دی په دې سوچي چې څوک نه چې دا یوې دی پردی پولې ته یا دا سسکوره اړمه کړم او دا پردی پولې لږه غوندې وتراشم او که دی سامان خرڅوي سبزي خرڅوي او دی ګوتی ډکوي نو دی چې دی فصل ته ګوري په دې سوچ کې چې په دې مټرو کې خو پاخه هم شته او دی کې خو واړه دانه هم شته چې دا به زه څنګه په ښه ریټ وباسم. دا ګوتی به څنګه واړه کړم چې شی پکې لږ راځي او دی په ډېره څنګه خرڅه کړم. دا ټماټر څخه به زه څنګه وباسم دا څخه به لاندې کړم دی هغې له سوچونه کوي او فکرونه کوي په سوچ او فکر کې پروت دی. باغ والا هم په دې سوچ او فکر کې پروت دی چې زه دا خراب
سی دا خراب سیو بس بندې که لکه خیر بندې کوم چې دا خرابه میوه به په دې ښه د څنګه وباسم دا سوچ چې زمونږ او ستاسو دی چې د بل جیب څنګه ووو یو ډاکټر چې ځي سار کلینیک ته په دې سوچ کې دی چې یو مریض مال راغی د دا جیب به زه څنګه ووام دته به د اکسرې ضرورت نه و زه به ورته لیکم اکسرې والا سره به زما خبرې چې نیمې ستا او نیمې زما الټراساونډ به ضرورت نه و زه به یې ورته لیکم هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې ماله راکړې د لیباټرۍ ضرورت به نه و زه به یې ورته لیکم هغه سره به زما خبرې چې ماله به 100-200 روپۍ راکړې د مریض او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي زه به ورته هغه 500 روپو لیکم دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي دا سوچ دی یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اخیستی دی څونه کمیشن به ته علم خراب سیخ دی ولګوي کمزورې دی ولګوي لږ سیمنټ دی ولګوي خو چې زما پیسې پکې راوځي دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې اچولي مال ډېر ګټي خو چاته د زوی پریشانی ده چاته د ښځې پریشانی ده چاته د مور او پلار پریشانی ده چاته د ګاونډي پریشانی ده او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چې ته تللی نه ده د آخرت پریشانی خوړو چې ته تللی نه ده به څه کوم دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو دا زمونږ دا خو معمولي شی دی دا لوی خلک دا صدران او دا وزیر اعظمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه‌داران چې ګټي واخ واخ دې په 100 او په 200 کې ګټي هغه څه کوي هغه غون میل د چینو والی وي دا چینی زما شو دا به نه خرڅوي په بل چا بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي دا به په بل چا نه خرڅوي دا زما شو په دې باندې ټول سرمایه‌دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله واري بیا خوندي کې نه خرڅوي ریټ وخیږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د 100 روپۍ په 300 خرڅېږي دا پیسه چا لګټي دا خدای خو د اربونو مالک دی دی خو د کروڑونو مالک دی دا خدای نه مني پته ولګېده یو سوچ ذهن له راغی چې دا خلک هسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي د هغه په موږ کې نشته بیا بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم نو بس علاج یې څه دی زمارو علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم هر څومره نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زما نه خوشحاله خو ډېره پیسه وګټه د پیسې ګټل تعالی منع نه دي د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه د 2 په ځای 3 لګوه د 3 په ځای 4 لګوه خو نیت دا وکړه سار چې دی پټي ته څه سوچ وکړه وایي دې پټي ته زه ځم الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي مال جوار پیدا شي دا فصل زه پې خپله او د ښځې او د بچو خېټه وپالم او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم یو موټر هم پکې جوړ کړم خو الله ستا نوم به هم پکې یادوم ګناه به پکې نه کوم الله ګناه به پکې نه کوم حرام به پکې نه کوم پروردګاره تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم ټګي به نه کوم دوکه به نه کوم زما د قسم یې زه راته ګورې حقیقت ویم چې څوک نه کوي ټګي د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي ګزې تجربه وکړې چې دا تاسو په ګوړو کې رنګکاټونه اچوئ مارکیټ ته وړی نو حرامه مو ګټله او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګوي چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګکاټه سوچه ګوړه خرڅوي نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده مال یې په 3.5 راکړه خو مال یې پاکه راکړه خلک سوچه شی غواړي ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه اعلی په 100 کیلو ده په 1500 ماله په 600 راکړه خو ماله سوچه راکړه پیدی په 150 روپے کیلو در نزاخلم خو ماله سوچه پې راکړه رښتیا ووایه په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي کار ولې پاک نه کوي الله ولې نه خوشحاله وي یو علاج دا شو چې هر سړی چې سهار وځي پړه کې دا سوچ وکړي چې زه نن څومره کارونه کوم څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم بس چې الله پې خوشحاله شي ته ګوره تماشه کوه په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي یو موس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته وایي ته کار روزګار نه کوې ښځې بس زما مزدوري دیاړي نه کېږي نو زه څه وکړم
کار روزګار ته ډډې نه لګېږي. نیک سړی مونځ به یې کوو، دس به یې کوو، سوچه کار به یې کوو. په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي. دا بیا غم دی چې پاک کار کوي. نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم، خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم، زه به غلط کار نه کوم، ګیج به هم پوری او هغوی زه به خپل کار کوم. ځان دې مولا جوړ کړی، مولا مې نه دی پکار. مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پاو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانهدارو له شی خرڅوي، هغوی ته پته وي که نه پته چې دا شی خراب او بیا هم خرڅوي. خو لوی غم جوړ دی. یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم، زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي. نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړ. ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره خیرت خرابوي. نه ښه سړی نو کار روزګار به یې نو کله په ښځو بچیو ناره تېرېدلی نو یو ځل یې خوب ولید. نو چا ورته مې وی ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله. دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت دی او که پکې نه وي نه برکت پکې نشته. وی نه مې دي پکار. سهار چې پاڅېد ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چوي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله. نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه؟ نو وی چې برکت پکې نشته. مې نه رالم. ښځه ورته وی خدای دې بیخ بنیاد وباسه، مونږ دې وځه، مونږ نار یو، ښځه مونږ بچي دې هم نار یو، ته په برکتونو پسې ګرځې. ورشه راوړه نیکبخته چې څه پې والو. وی ښځې چې برکت پکې نه رالم. چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولید. نو ورته په خوب کې څوک وایي وی هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ د اشرفۍ پرتې دي راواله. دی ورته وایي برکت پکې شته که نشته؟ وی یاره برکت خو پکې نشته. وی نه مې دي پکار. ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله. نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه؟ وی نشته. مې نه علم. ښځې ورته وی مونږ دې وخېجه د 100 نه خو 10 رالې د 10 روپۍ لږ ورې شی روان دي. ورشه بیخ دې وځه مونږ دې وخېجه کار دې هم نشته او بچي هم نار دی او زه هم نار یم راواله دا 10 روپۍ. څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه یې رالم. هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي. زه به دا 100 روپۍ روانم، دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي، دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي، دلته به مقدمه جوړه شي هسپتال به راشي، څه کوم په داسې پیسو. بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب کې ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله. دې ورته وایي برکت پکې شته که نه؟ وایي او شته پکې. سهار چې راپاڅېد ښځې ته یې وایي وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی. د مړه وی خپل کار کوه، 100 دې نه راغېستې، 10 دې نه راغېستې، روپۍ پسې ګرځې، ځه برکتونو پسې ګرځه، رالې او که نه رالې خدای دې بېخ وباسه. هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړ، 1 اشرفۍ پرته وه، هغه یې راواغېسته. چې راویغېسته اشرفۍ ډېر ښې نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینجی او ساګ او اوړه موړه رالم، راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که. نو لاړ د دریاب غاړې له او یو مضبوط کب یې واغېست، ښه مضبوط غټ کب او راپوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بیټه کب وخوري خوراک وخوري. چې کور ته یې سنګ راوړه وی ښځې وی کب مې پرې واغېست. سړي یې بیخ دې وځه پسه به دې وړاغېستې و، پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې څه سبزي وا به دې اخېستې و. نو یو کب به بس ښځې خبرې به نه کړې، نن په بر بیټ دا یو شی خورو. کب چې کله پاکه په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته. وایي دریاب کې دننه ملغلرې وي، یو ملغلره قیمتي پکې راووته، هغه یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه. وایي دا یو دوکاندار ته وایي دا خرڅوم، هغه چې وکته وایي دی قیمت ما سره نشته، دا به کم ځای خرڅېږي، دا خو مړه دا باړی دوکانونه دي، هلته ورشه غټ مارکېټ کې لوی سراب ته هغه یو څه د دې پیسې هغه سره دي. چې هغه یې څنګه یو چې وکته وایي کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته، د دې قیمت دومره دی چې دا مونږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي. دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکېټ دی او غټ سراپان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفۍ او درهم پې وشو او کور ته یې راوړلې. ښځې ته یې ویل ودې لید برکت. ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې وي.
او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به وي، مال به ډېرې، دولت به ډېرې، خو بر برکت به بلکل. نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي. شیطان وي برکت به خپل کار کوي. شیطان مثال د هغه ښځې دی، او وایي برکت به خپل کار کوي خو چې شی ډېر نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10 لکه روپۍ به دې لګي. اوس به څه کوې؟ زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لکه روپۍ لګو، موږ د انجینر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي خو په دې به 15 لکه روپۍ لګي، د هغه په خولې 15 لکه روپۍ لګو او د خدای او د رسول په خولې 10 روپۍ نه لګو. چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکا، په دې 1 لک روپو کې په غونډ کال کې 2.5 ورکا او زه دله زیاتې درکوم. نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې. او انجینر وایي دا کور دی او دته په 40 لکه، بل انجینر راغی نه وایي دا د چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزورې دی، سبا به راته رابرجې کرک شي، دا به 15 لکه روپۍ. یو وایي 483 ښه، بل وایي نه دی کې به 683 چیک ورې. یو وایي سیمټ دومره واچوه، بل وایي نه زیات واچوه. هغه چې څوک درته زیاتې لري د هغه منې ښه ډېرې پیسې پرې لګې. او چې خدای درته وایي نه لګې، رسول درته وایي نه لګې، بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالی، ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی، دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی، او الله او رسول نه خوشحالی. په دې خبره پوه شوې؟ نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کم ځای نه راشي. لومبی کار به څه کوو؟ رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورة انعام آیت ته قل اوایا اے محبوبه د خلکو ته ان صلاتي چې زما منځ و نسکي او زما بدني عبادت قربانی وغیرہ بدنی عبادت، ان صلاتي زما بدنی عبادت و نسکی زما مالی عبادت و محیایا او زما زندگی او جن و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین دا اغی اللہ دا پارا دی چی اغا دا طول مخلوق رب دی دا چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشالش ذکر بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشالش دو چې څومره بدني عبادتونه کوم دا به الله لکم چې الله خوشحاله شي. و نسکي او زه چې څومره الا لکم ذبحه کوم دې دپاره به نه کوم چې بچي مې غوښه وخوري، زه به چا دپاره کوم؟ الله دپاره. که زه قرباني کوم زه چې الله خوشحاله شي، دا به مې مقصدي. که زما زوی شوي او زه عقیقه م کومه دا نیت به ني چې خیرات کوم مړه ښځه به مخوري، بچي به مخوري، غوښې به وخورو، نیت به دی چې الله خوشحاله شي. ځکه حج کوم دا به نه وایم چې هلکه خلک به وایي چې پلانکي حج وکړه او اجي شو. عمره کومه هلکه خلک وایي د خو 2 عمرې وکړې او 3 وکړې او ډېرې عمرې یې کړې. دې دپاره کوم چې زما رب او الله زما نه خوشحاله شي. ځکه صدقه م ورکوم دا نیت به مې نه چې خلک وایي چې پلانکي خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه. زما مقصد به سي چې الله خوشحاله شي. و محیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره. اسې که ته دوکان ته دی او سودا خرڅی او پټي ته دی او نیت دی دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي نو ثواب ونه شو؟ ثواب شو کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې که یو شی بازار کې دی واغېسته او کور ته وړې او نیت ته دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پې وکړي نو ثواب دی وشو. رسول الله مبارک خدام فرمایي چې یو نوړی دی راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله، نوړی دی راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله. دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي، نه په خپله اوچتولی شي، خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا یو نوړی دی واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه. قسم په خدای په دې مې الله خوشحالېږي. د خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا. نو د خوشحالۍ کنجانې بیا چا سره دي؟ الله سره. دا به خدای چې دې خفه کړي. حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک په سره ستړي مشي وکړل. نو چې په خیرالۍ ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت ودي دی کې غوټې وې غوټې. چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي. نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی سعد دا څه دي؟ او ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم. مثلا زه به دا ویم چاري پې راکاږم، سسکوره پې وم، رمبي باندې پې ګوټ کوم، وی د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم ځکه مې د الله سختې غوټې دي. قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېستل، اوچت یې کړل او ښکل یې کړل، ورته وي دا لاسونه به جنت ته دي. نو کوه که نه ځان له تجارت بیبي له نفقه وګټه، بچو له وګټه، نیت دا وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا 2 نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم، دا ردي به په دې بل کې سینګ وباسم، دا نیت مه کوه که نه.
نیت دا وکړه چې د الله خوشحالوم ښه شی خرڅوم دا خراب په خراب قیمت خرڅوم جدا که دا ښه او خراب وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی ښکاره که ګاک ته شی 2 نمبر شی مه خرڅوه 1 نمبر شی خرڅوه قسم په خدای له دې تنګي نه او د 400 نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لدي چې هغه ښه شی خرڅوي خراب شي والا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي زه 10 روپۍ زیات الم خو ښه شی اخلم خراب ولې اخلم د یو جبې مسلمان شکل د 2 جبو مسلمان ولې جوړېږي د یو جبې مسلمان شه ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو راشه زما په مخ لاړې وکړه هر سار چې پټي ته دی نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت مې وکړه مړه وایي چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مې وکړه په دوکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات له ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ والا راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا پې خوشحالوم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړم هماغه کار کیا خو نیت خو که کار الله د پاره وکړه کار ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالۍ که نه ته ګوره چې تا له خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي نو موږ به هماغه کار کوو نیت به د شیطان کوو شیطان به خوشحاله او خدای به نه خوشحاله لومبې علاج څه شو سار وختي چې څوک زمیندارۍ له ځي که دوکاندارۍ له ځي او که ډاکټر صاحب ځي کلینک ته نیت دې ده وکړي چې دا کم هلک ماله راځي او کشر دی داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم او دا کم الک چې زما امزول دی او مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل رور له چې کوم او چې دا کم مشر مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل تره او خپل پلار له چې کوم بس دا نیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او که نه اچي چې ته پکې خوشحالېږې او که ته پکې نه خوشحالېږې انجینیر صاحب تم دا نیت وکړه وایي دا سکول چې جوړېږي او اسپتال چې جوړېږي دا نیت کوم چې دا داسې جوړ شي لکه زما خپل کور چې جوړېږي نشته مړه په بار ملکونو کې شته دلته نشته ما ته یو سړی بلو زم خبره وکړه یو ملک یادو ما ته اټلی ریشه اټلی کې ما ته یاره مولوي صاحب هر څه سوچه دي خو ارمان دا دی چې یو ایمان پکې نشته دروغ نه وایي دوکه نه کوي شی ښه خرڅوي 1 نمبر خرڅوي جنګ د سره نه کوي جګړې در سره نه کوي په 10 کاله کې په هغې کې چې تر اوسه پورې موږ جګړه صحیح نه کړه د مشر احترام کوي د کشر خیال ساتي چا سره ظلم زیاتې نه کوي ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیولی دی چې هغې ته ایمان وایي بس هغې ته ختم کړی باقي خو چې هر څونه عمل کوي نو ثواب پرې نه میلاوېږي چې ایمان ورسره ني زمونږ قرآن دغې خلکو خپل کړی دی زمونږ دین دغې خلکو خپل کړی دی او موږ پرېښی دی دا ولې موږ دا ظلم کوو نو دننه پس زما بیان چې څوک اورې دا یو فارموله سار چې وځی که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوځي که دوکان لځي که زمیندارۍ لځي که نوکرۍ لځي هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوئ یو 2 رکاته نفل به کوئ څو رکاته 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شي 2 رکاته نفل به وکړې او بیا به الله تعالی سوچت کې چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم دنه خدایه حلال او برکتي حق دنه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا په دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لږه ډوډۍ به یې خو سوړه به ورته ني محفوظ به یې خوشحاله به ته به هم خوشحالې بچي به دې هم خوشحالې سکون به مې اطمینان به مې دا یو شو دویمه فارموله درته څه ښیم دویمه دا چې ته دوکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې نو یو ټکی وایه لا حول ولا قوة الا بالله څنګه به وایې الا بالله دا به رښتیا د سار یو ټکی رانه هېر شو سار چې دا 2 رکاته وکړل د دې نه پس به 100 کرته خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي 4مه کلمه به وایي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رسول کې وګدا ویل شیم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وكذا وګدا نشي ویلې لا مختصر وایا ما سره وایا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 پیرې به وایي 2 رکعاته نفل او دا 100 پیرې بس اوس به خدای د شیطان نه بچ کړي اوس به توجه نه کوي ته که خیر دا عمل په کې پته برته ولګي ټول ورځ باندې نه کوي ته توجه وي او چې دا مال ته وي چې د الله د پاره نیت دی دا به خدای درست کړي
او دکان کې سودا خرڅې نو هلته هم درته خدای پاک نه غلاره ښیي چې دا ښه شی خرڅ کړه او ته ګوره ګاګ به دې هم ډېري او د ځمکې مدن به دې هم ډېري او ځمکه کې به دې پیداوار هم ډېرې خوشحاله به مې دا یو فارموله دویم څه دی دویم به دروازې لا حول ولا قوة الا بالله څونه ښکلې معنی ده ډېره غټه معنی ده رسول الله مبارک فرمایي چې څوک وایي لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج دی د څه او په ټولو کې راکوټې بیماري ټینشن دی ټینشن هم ټولو کې راکوټې ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماري ده لا حول او ډېرې معنی لري لا حول یا خدایا د شیطان نه خلاصي نشته مګر ستا په توفیق د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مګر د دې نه مې ته بچ کې د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مګر ته به مې بچ کې د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیمارۍ نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مګر ته به مې بچ کې ولا قوة قوت څه عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مګر دا د چا د طرف نه دي د الله ښکلې معنی ده چې څومره تک خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د وجود تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د هر څه دا ټول به ستا په توفیقي پروردګار 1500 پیرې به دا شواروس کې وایي یو 15 منټه پې لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو ته نه وایې څونه به وایو که خیر انشاءالله سلزلنا مینه چې دا مخ دې ووهه 1500 کرته ته به 1500 کرته وایې او ښځې ته دې وایي چې هغه 1500 کرته نو ګیر نه نو ظالمه ښه شی درته ښیم کړه فایده ده پکې انشاءالله خدای نن درته فایده ښیم انشاءالله ښه نو څه شو وایه څه شی لا حول ولا قوة الا بالله كالعلي العظيم وسره وایه لا خدا ښه اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن لمونځ هم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زموږ نه ګناهونه شوي که زرها وایو خو ګناه به شوي لازما به ګناه شوي کمې زیاتې د نظر ګناه د لاس د ژبې ګناه نو استغفار به وایه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي مولا صاحب نه زده استغفار یو ټکي دروازه زده کوي او که بیا هم نه یادېږي نو داسې ویلی شي چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه او کوي چې دام ګران دی نو داسې وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دام ویل چې اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا به څونه وایي دا یو سل کرته وایي 313 کوي خو ډېره ښه خو خیر سل پیرې دا به وایي که خیر انشاءالله وایه ګوره که دروازې نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي درته او بیا چې کوم وخت اوده کېږي نو دوه کاره به کوو یو به دا کوو چې یو سل پیرې به درود شریف وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بهتر درود دی دا اللهم بارک دویم درود دی دا لومبی درود او که دا درته ګراني مختصر وایه اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یا داسې ویلی شي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي سل پیرې وایه به انشاءالله کړه او چې کله اوده کېږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خو ستا پوره سیسټم دا خو تا دپاره یو پیکیج ما تیار کړه دا ښه پیکیج دی ستا دپاره د دنیا د پریشانو نه د تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نه به دې خدای ساتي او په رزق او په مال اولاد کې به د خدای برکت هم ایږدي او ټینشن نه به خلاص شي څو شو هلکه څلور څیزونه شو ستا په پیکیج کې څو دا نن د سره د مدرسې سبق ورې زوتم نن درته د جمعې په زور تقریر نه کوم د مدرسې سبق درته زوتم سحر کې 2 رکعاته نفل نیت دا چې الله نن څه کوم تا دپاره کوم او څلورمه کلمه سل کرته
1500 کرته لا حول ولا قوة الا بالله، او ماخام 100 کرته استغفار او 100 کرته درود شریف. ها اوس کله ودکیږي نو دا ودکېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا 4 سورتونه وي. قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، او قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. دا به واغشتل په لاسونو به چوف کړل، په ټول وجود به راخ کړل. لکه دا خو یاد کې کړه، قل یا ایها الکافرون دا یاد کې، استادان نه یاد کې. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. بل یو چل بل دا یو شیخ خیر خاص اندر شیخ یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایا وی هر منځ پسې لس کرتا سبحان الله، لس کرتا الحمدلله، لس کرتا الله اکبر. مونږ تاسو تدریج دې خایو کړ او درې دې شوی خو ډیره خبره شو، درې دې کزا نو چې درې دې کرتا شو نو مجموعه اصل شو، نو 5 منځونو پسې سو شو 500، 5 منځونو پسې شو 500. او بیا چې ودکېږي او سل کرته وې سو شو 600. نو 600 چې په لاسو کې ضرب ورکې سو ته جوړيږي 600. نو تاسو کې به داسې سوکوي چې دروازه 600 ګناهونه کړي نه، دا د 600 ګناهونو کفاره شو 600 لاړ. او حضور پاک کم خولی دی اسا فرمائی وی هر منځ پسې لس کرته سبحان الله، لس کرته الحمدلله، لس کرته الله اکبر. نو سو شو 13. او د ودکېدو په وخت کې سل کرته سو شو 130. نه 13 خو یو منځ پسې شو، نو 5 منځونو په ورسو شو 1500. نه 150. 13 په یو پسې شو نو 150. یو نیم سل په 5 منځونو پسې شو، یو نیم سل. او چې ودکېږي سل به وې نو 2.5 شو کله. نو په لاسو کې ضرب ورکا دا رسول الله مبارک فرمایي نو 2.5 شو. نو د 2.5 نیکه به تعالی خدای درکړي. نو وی داسې څوک به چې دروازې به 2.5 ګناه کړي، 2.5 خو څوک نشي کولی، د 2.5 ګناهونو صابون خدا شو. مانځه پسې بس کوس که لس کرته وای اوم په حدیث کې شته، که 3 کرته وای الله اکبر 4 کرته اوم په حدیث کې شته. دا به وای که خیر ان شاء الله. او چې ودکېږي 100 کرته وای 100 کرته، 3 کرته سبحان الله، 3 کرته الحمدلله، او 4 کرته الله اکبر. دا به وای ان شاء الله. دا چې دی اوه 600 ګناهونو د پاره صابون شو. څو د پاره 600 ګناهونو. نو 600 څوک کولی شي؟ دا د هغې دپاره صابون شو. په دې باندې به خدای 600 ګناهونه ختم کړي. نو دا مې نن 4 هغه څیزونه دي 4. او د ودکېدو په وخت کې 4 قل سورتونه، آیت الکرسی. آیت الکرسی څه شی دی؟ آیت الکرسی دې وی الله به ټول شپه شیطانانو او د پیریانو او د مصیبتونو نه وساتي. او د استغفار حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی، ډېر لوی محدث مو، ډېر نیک سړی صوفي مو. یو سړی ولا راغی ډېر زیات ګناهګار دی، وورخه استغفار وایه. بل سړی ولا راغی وی بچی مې نشته، استغفار وایه. بل سړی ولا راغی وی غریب ما مال مې نشته، استغفار وایه. بل سړی ولا راغی وی زمونږ په علاقه کې باران نه کېږي، استغفار وایه. بل دې تاسو کو ویسے بیزت اگر زم څوک مې قدر عزت نه کوي، استغفار وایه. نو یو شاګرد وته بل سره مزدلی کدا یو ټکی زده کړی، او چې څوک په سر مې درد نو دا ګولې خوراغه په خواغه د سور کاغذ ګولې به وکنه. په خوا به موږ د بسونو کې تلو نو د 400 کې به سړی راوخته سور کاغذ ګولې به د پر لاله خرڅوله. نو چې په بدن کې بسونه بیمارۍ به یاد کړي، وی دا یو دا سر خوږیږي او سترګې خوږیږي او په خېټه درد او زکام او مړې خراب او غوګونو کې درد دا نو سور کاغذ ګولې به راوسته. نو چا شاګرد ورته وی چې همدغه یو د سور کاغذ ګولې در سره ده او هر چاته خې بل سره زده دي کنه. او تاسو وی وی قرآن شریف کې الله پدې هو وعده کړی، فقلت استغفروا ربکم. د پیغمبر په جبه الله فرمای انه کان غفارا، استغفار وایه خدای به دې وبخي، ګناه به معاف کړي. یرسل السماء علیکم مدرارا، که باران نه کېږي په شیبو باران به در باندې خدای پاک وکړي. ویمددکم باموال، مال نشته مال به هم خدای درکړي. درې شو. وبنین، زامن نشته زامن به هم خدای درکړي. ويجعل لكم جنات، باغونه به خدای درکړي. وانهارا، دومره ځمکې به خدای درکړي چې نیرونه به پکې چلیږي.
ما لکم لا ترجون لله وقارا وی د خدای نه عزت ولې نه غواړئ مطلب دا چې استغفار وایي عزت به هم دله خدای درکړي الله خوشحاله شو کنه استغفار څه چې ته وایې استغفر الله زه بخښنه غواړم خدایه هلکه چې څوک د چا نه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوری ګڼي او چې چا نه یې غواړي هغه لوی ګڼي نو الله دې لوی وګڼه او ځان دې عجز او کمزوری وګڼه استغفر الله الذي لا اله الا هو دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی الحیو جمدی دی خدای همیشه جمدی دی مرگ ولا ناراضي القيوم او دا د زمکه او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برخ کته ارس نظام الله قائم کړی دی و اتوب الیه خدای ته رجوع کوم معنی سونه خشتو سونه مزیدار نو زمارونو نن مرتا د طالبانو سبق خو ما پرېږه د ټول عمر وته واقعات وایو او چې نن ورته لږ د طالبانو سبق ویم چې د خپل مقتدیانو دوستان سنه څه عمل مو کړي نو پریشانی به هم ختم شي تاسو په دې عمل کوئ که خیر انشاءالله پریشانی به هم ختم شي ټینشن به هم ختم شي مال کې برکت به هم پیدا شي جون کې برکت به هم پیدا شي بچو کې برکت به هم پیدا شي ګناه نه به هم خلاصې نیکو ته به د مینه هم زیاتوي دا سار چې ته سل کاره ته څلورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به د نیکو ته مینه هم زیاتوي او یو بل علاج هم دی وسوسو د بیماری نه به هم خلاصوي ډېرو خلکو د وسوسې بیماري ما ته دومره ټلیفونونه کېږي ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي څوک وایي دا وسوسه ده څوک وایي دا وسوسه ده دا شیطان انختی ور یو خبره ته کوم چاته چې شیطان وسوسې اچوي که نه نو دې به هغه ته توجه نه ورکوي خو دې خفه کېږي نه ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي وایي ما ته خو شیطان دا وسوسه اچوي ایمان نه جوړ خلاص شم ما وایي نه چې کم کنډر کې مالي غل هغې نه غلا کوي او چې کم کنډر کې کور کې مال نی د هغه نه غل غلا نه کوي چې کم ځای مالي نو په هغه ځای غل حمله کوي نو ما چې چا وسوسه درته پرېوځي نو زه هم شکر وباسه الحمدلله ووایه ته مسلمان یې نو شیطان ستا اړه پسې لګېدلی دی کې ایمان پروت دی نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابوي نو اعوذ بالله به وایې ښه اعوذ بالله او دا سل کاره ته چې سار دا ما څلورمه کلمه درته وویله او دا سل کاره ته وې نو د وسوسو نه به هم خلاص د شیطان چې څومره وسوسې دي د هغې ټولو وسوسو نه به خلاص دا خو دلته کې یو طالب و باباجي سره زموږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بار برنډه وه موږ ماشومان وغواړو نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه وه هغه چې به مونځ کو نو په مانځه کې به وې سبحانک اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحانه به یې تېره کړه او غریب به مخکې نه ته شک یو عبدالله شاه ملک د خدای پاک وبخښي هغه خوشته به دلته به ناست و هغه به ورته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې مونږ دې د مانځه نه وویستو خدای دې تباه برباد او دلته به غریب اوس مې یاد دی چې هغه طالب و که بل طالب و دې جومات کې دی راو دلته او دس او غسل له نه رښتیا او دس به یې دلته کو غسل له به شیرپاو ته تو هغه سین کې به یې لمبل وی دا نور اوبه پلیتې دي وی هغه پاکې دي دا وسوسه وه او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولید یو سړی بیت الله شریف تلته به مخامخ ودرېږي بیت الله شریف ته نو هلته ولاړ دی پنجابی نو دا ګوته یې داسې بیت الله ته مخامخ به ونیوه او داسې کې ټېړه هو ټېړه هو ټېړه ټېړه هو ټېړه کوږ ولاړی داسې به وي دا ګوته به یې ګرځوله یا خدای پاکه مې دا غریب خو لا په هغه مخته دی لاس مې تونیو چک مې ورکړه مې سیدې هو الله اکبر وایه دا وسوسې شیطان پرېږدي نه سړو ته چې چاته یو شان او چاته بل شان نو علاج خو شته نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلی لږ د ډاکټر صاحب له لاړ شي دا په وینه کې څه شی کم شي بنده دماغ کمزوري شي نو هم دا شیطان بیا حملې زیاتې کوي او دویم دا څلورمه کلمه د هغې علاج دی ښه یاده به شي خبره نو نن مې راته دا څیزونه اخول او د مانځه نه پس په آیت الکرسي راته ما مخکې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځه نه پس آیت کرسي وایي نو د ده د جنت په منځ کې دغه یو مرګ دی بس چې ساعت یې وخېږي یو سړی په اندرمپایه به راناستو او ناګهانه اندرمپایې نه پرېوته او چې څنګه ځمکې له لاړ سره یې ولګېد مړ شو په خوب کې چا ولیده وی الله را سره څه وکړل وی نور خبر نیم خو پره چې جمدې وم په اندرمپایه وم او چې ځمکې له لاړم ځمکې نه نیم تلې نیغ جنت ته تلې د اندرمپایې نه نیغ جنت ته تلې نو چې آیت الکرسي وي او ساده نه ودي نو نیغ به کوم خوا دی جنت ته به دی نو دا څو څیزونه مې ورته نن وښول تاسو ته هم او چې څوک زما بیان اوري هغې ته یې ویمه ټولو ته چې دا مهرباني وکړئ په دې به که خیر انشاءالله عمل کوئ په دې ډېر لږ وخت لګي او په دې عمل کوئ نو ستاسو ټولې پریشانۍ او مصیبتونه او تکلیفونه به لري او په مال اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي دعا وکړئ خدای موږ له د نیکو عملو توفیق راکړي
الله موږ د هر قسمه پریشانو آفتونو مصیبتونو او د رنځونو نه خدای په امن و امان کې وساتې.